نوم افنان دی دا زما خاوند دی عبدالعزیز ولد امیر سلام موږ د جلسې نه تعلق لرو دا شپږ کاله وشو 2013 جنوري 25 کې دی لاپته شوی دی د جمعې ورځ وه سپهر 4 بجې وي تقریبا دی ما ډېرو لټولو پېښور های کورټ ته لاړم هر قسمه قانوني مدد زه دوی نه غواړم اخبار کې مې ورکړو ما ورته ویل که دی ستاسو مجرم یې بېشکه سزا ورکوئ خو زموږ د ماشومان دي واړه واړه زما 3 ماشومان دي زموږ ورسره تقریبا ملاقات کېږي کم از کم د دې خبرو هر څه باوجود هېڅ پته ونه لګېده 2 کاله مخکې ما ته د پېښور ډیفنس نه کال راغی هغې ورته ویل تاسو افنان خبرې کوئ د عبدالعزیز وایف ما ورته لاوجي وایي ښه تاسو دعا کوئ انشاءالله مونږ دې کوشش کوو چې در پرېږدو د دې خبرې مې 2 کاله وشو اوس په اسلام آباد کمیشن کې کیس چلی نو هغوی ماته د رمضان المبارک نه چې کوم تېر شوی دی 1 هفته وړاندې مبارکي راکړه د ده د بېګناهۍ ویل چې مونږ به کوشش کوو تا ته د دې ځای وښیو خو چې 4-5 میاشتې وروستو تاریخ راشي دوی دغه بېګناهۍ ریپیټ کړي زموږ دا دونه 10 سال مونږ انتظار وکړو نیم کال او دوی مونږ ته صرف دا خبره ریپیټ کړي چې دی بېګناه دی تاسو ته چې هرې بیرته دا خبر راشي تاسو خو به کور کې کله خوشحالېږي څنګه حالي بیا اول ډېره خوشحاله شوم بیا 6 میاشتې ما ډېر په انتظار تېر کړي چې ملاقات به مې ورسره وشي خو په الله یقین وکړه چې سترګې مې راوځي د یعقوب علیه السلام غم دی که نه چې هغه قرآن کې الله فرمایي چې یا اسف علی یوسف های د یوسف غمه موږ هم د یعقوب علیه السلام په شان غمجن یو موږ هم خپل یوسف غواړو پاکستان تحفظ موومنٹ جوړ کړو